د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي زه به د طالبانو پر ضد جنګ جاري ساتم. هغه وایي زه به هیڅکله هم د جګړې څخه لاس ونه خړم. احمد مسعود تازه امریکا ته هم سفر کړی دی او 3 هدفونه یې هم ښکاره شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود چې په دې وروستیو ورځو کې د پنجشیر د ساتنې دنده په غاړه درلوده، امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویډیو سره مرکه کې وویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه وویل واشنګټن ته د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو لپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلی احمد مسعود زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې افغانستان باید د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې د هغو پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو لپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی یې که څنګه، نو د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په ځواب کې وویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا هغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته هم واوړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.